ډاکټر کې رالو ټېله مو راورسوله مسجد دی دا دې د سارا کورونه مسجد دی نو ما او ډاکټر صاحب ورځو حوض دی د اوبو سیسټم رحیم دا مسجد دی د سارا ګوره د کلي کوټه ده د دې مسجد څونه دیوال دی اوبه وایي پکښې تېرېدې ما راسه داسې ونیسه داسې چرۍ دا ګوره بیا پخوا اوبه راکړې د کاریز دا کاریز و ټوله پراته خو داسې دی چې ګوره مسجد دروازه ده چې دې ولاکوي دا څنګه ځای دی ډاکټر صاحب دا د ډاکټر کې سپارئ ډاکټر صاحب کینځه ورځمه صحیح ده دغه کوټه ده سارا کوټه ده نو بس تاسو دا د افغانستان دا نشه ټینګولی چې اوبه را روان دي که څه هم ناوخته دی ته به مخته کښېنم ډاکټر صاحب ته شاته کښېنه ښه جوې موې و ټوله شیان یې ور مات کړي دي دا د بالا موږ هم را رسېدلي ښه زه ورته کرلي دي پیپکاري یې ورته کړې ده موسم دی چې بیخي خزان دی هر شي ته وګورې بیخي د زړه السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي نو لکه څنګه چې مې درته ویلي وو د وعدې سره سم راغلی یم په یو کلي کې ولاړ یم او دا د کلي مسجد دی دا زما شاته چې بې وینئ دا د کلي مسجد دی د مسجد احاطه ده ماپښین د لمنځو ټیم دی نو ډاکټر صاحب ته مالته راسه اول به د مسجد کې لمنځونه وکړو نو بیا به شاوخوا په دا کلي کې وګرځېږو نو اول به زه تاسو ته دا مسجد ښکاره کړم د خیره د سارا ښایسته پخوانی مسجد دی او بیا به وروسته د خیره په دا کلي کې وګرځېږو نو یو ولاګ درته جوړوم تاسو راځئ دا ولاګ راسره تعقیب کړئ مسجد دی مسجد احاطه ده خو نو خزان دی دا درخت یو شان یې ختم سوي دي مرغان ښه مرغان شته دې ته ګرګیژکې وایي دا هغه مسجد دی نو ما او ډاکټر صاحب ورځو په دغه مسجد کې لمونځ کوو نیسې یې یا دا نسې نیولی خولۍ دې دغسې ولګېده که څنګه دا ځای کې نه ده دا ځای کې بیا د مسجد توخانه ده دا وینې مسجد اچي ورپسې بلوي نو دا ځوځانو شیان ور اچي بسم الله الرحمن الرحیم زه دا دغه خلاص کړم ډاکټر صاحب دا اول د سنتو مسجد دی دا بیا دا بل مسجد بسم الله الرحمن الرحیم دا مسجد دی د سارا دا ځای نه ده دا ځای ګرم وي ګرم دی ډاکټر صاحب ګرم دی وګوره ګرمه توخانه ده دا مسجد دی نو دا خو یې نو میراب دی او د دې مسجد دیوال ته وګوره د دې مسجد څونه دیوال دی تقریبا تر 1.5 متر اضافه ده ډاکټر صاحب دونه پڼ دیوالونه یې دي دغه ځای ګرم دی دغه ځای لا ګرم دی دا زه چې ولاړ یم دلته د دغه سر راسه داسې ونیسه داسې چرۍ دا ګوره بیا د دغه ځای پورې داسې پسې پورته سوې ده دا ځای ډېر ښایسته ګرم وي دا مسجد دا بیا د مسجد میراب دی د میراب پسې مخامخ ده کلکین لري او بل پاتې سو دا نو هغه د اذان دپاره ګویاوي یا میک سیسټم یې دی دلته بیا دا نور شیان ګوره ټوله پراته خو داسې دی چې ګوره دا ځای کلک کړی دی نو قرآن شریفانو شیان پراته دي دلته به هم کیدای شي یو شی څه شي دي ولاکوي ښه دا بټن ده اوس مې اعلان کې کړی وای دلته دا ځنځیر یې په چیش پسې اچولی دی ښه په ګاز ډبه پسې
کېدای شي ځینې وخت چې برق یو شی نه وي کوم کتاب پروت دی د امامت ټول اسباب زړه پسې اچولی چې دغه د مسجد دروازه ده او دا یې بیا د حوض دی یا د اوبو سیسټم د دې ځای سادي اوبه اوس هم پکښې ولاړې دي موټر دغه دی درولی دی د دې کور مخ ته زرکټ صاحب داسې به وګرځېږو په دا کلي کې به تاسو په دا کلي کې داسې شاوخوا وګرځوم بیا مو وروسته باغو ته بیایم دا چې دی د اوبو دپاره یو ځای جوړ کړی دی دغه اوس خو نو وچ دی د ایډیې موسسې لخوا جوړ سوی دی بیا زه د ښکارومه د هغې خوا چې راسم دلته به اوبه وی پکښې تېرېدې مایانو شان به کې پکښې وو او دا ځای کې به خلکو اودسونه کول دلته کاري شریف هم ډېر مایان او دا نو بس د سارا ژوند دی کلی دی یا زه پکښې ګرځم دا څنګه ځای دی ډاکټر صاحب دا لکه چې زموږ شیرین جوړ کړی دی دا ځای وینئ دا ځای کې به ټولې پخوا اوبه راکړې د کاریز دا کاریز و نو اوس زه په دا کلي کې ډاکټر صاحب داسې بیریږم هم سپی یو شی نه وي په کلي کې خو هم سپیان یې دا کاریز به و نو دا ولې و دا شیان وچ سوي د کاریز اوبه وچې سوې او دا شیان هم ټول ورسره وچ سوي دي دا نو بس یو دانه کوټه ده د سارا کوټه زه تاسو ته د ښکاره کړم دغه یې چیش جوړ کړي دي ولاکه تشنابونه دي که څنګه دی او با خواته یخی ولاړې دي یخ دی ډاکټر صاحب ته راسه زه تاسو د شیرین کوټه د ښکاره کړم شیرین دی په هغه وخت کې دا رقم کوټه جوړه کړې وه د هغې خوا کولپ ته تر دا کړکین زه ورځمه صحیح ده ډاکټر صاحب دې ورننوتم در خلاص یې کړم ها راځې نو دغه کوټه ده سارا کوټه ده دا هم ګوره عیني توخانه ده دا رقم چت یې ور جوړ کړی دی زه به بېرته ور ووځم تر دا کړکین مازې مې ستاسو دپاره داسې راننوتم چې تاسو دا کوټه ووینئ داسې به ولاړ شو ډاکټر صاحب دا دا کلی کې و زه بیا د سپي څه بیریږم هم سپی نه وي یو دم د سارا سپیان خو نو بیخي یو مخ دا کور دا د هوا یخه ده ګوره یخی ولاړ دی دا دي د سارا کورونه ډاکټر صاحب ته وایم نن به داسې قدم په در ووم په دا کلي کې دا هم ګوره د کلي کوټه ده داسې به وګرځېږو ځو مخ د باغو پر لور باندې باغو ته مې بیایم دا هغه مسجد دی نو بس تاسو دا د افغانستان خصوصا د زابل ولایت کلي را سره ووینئ نو دا اصلا چې داسې ده چې دا د کلي موسم په ژمي کې دغه معلومیږي لکه دا چې یو خرابه یا کنډوالی منګل په دوبي چې بیا ورته راسي یا په پسرلي بیا نو دا شیان ټوله شنې ښه سیستم برابر یې هغه ډاکټر صاحب وایي دغه شی زه ټینګوم دا ټینګولی خو نه څه ښه خوند راکوي دا شیرین راکړې وه دا نه شي ټینګولی دا ټولې وحشي دي ښایسته دي څه کوې ډېر شاهي ده شا بڼه کې زرغونې دي لڅې سپین د لوړ تور دا ډېر نارې ډېرې بدې نارې وایي دا د سهار د خوبه راکښېنئ ښه بیا نو صحیح ده زه به شیرین ته ووایم ممدانه کوشش ډاکټر صاحب ته ور وکړه دا نو بس پولې دي نه پوهېږم څه شی پکښې کرلي دي ډاکټر صاحب ته ته در معلومېږي دا به زه هم زیره یي دلته خو شیرین زیره کرلې وه او مخ هلته یو اوز هم شته اوبه هم پکښې را روانې دي
نو بس موږ ور روان یو د شیرین خواته. زما اکا شیرین تاسو به لیدلی کیدای شي په ولاګو کې. نو هغه ته ورځو او پر دا لارې باندې تاسو ته دا کلی م هم در باندې ولیدی او دا شاوخوا باغونه هم در باندې وینو. چې ټکټر بند سوی دی که څه شي بند سوی دی غټ پل دغه دا په شیرین مربوط دی ډاکټر صاحب. هو دا د شیرین هوس دی. اوس هم چې اوبه را روان دي که څه هم ناوخته دی. دا دغه سره راوستلی دی دا شمسیان یې کور ورته ایښی دی. شیرین دا چې په پیژ ګوره دا شیان یې ټول چوکاټو ته وینې دا لګولي وو شمسیان ته بیا له دې ځایه یوړې دې خوا ته کشمیش خانه ده او هغه انګور خینو ما در باندې لیدلي وو چې موږ راغلي وو دلته م انګور وشکول هغه باغ دغه دی. ورې زه اوس ورسمه تر دا درایي ور تېر سمه دغه دی. دلته بوټي وشان کېږي. دا لارې یو مخ کړي دي وینې ډاکټر صاحب جوې موې او ټوله شیان یې ور مات کړي دي. بوټي موټي یې ځینې کښري دي. تکبیرې لکسې نه ده ورکړې. دغه تاکان ډېر غټ دي دا باید پرې سي. او دا چې بیا دی دا د بادامو باغ دی. دا خوا شیرین سي د پیپو سیسټم ورته فعاله کړی و. دا اوس فعاله ده یا اوس یې دغې خوا د اوبه پرایله کړي دي. دې خوا ته فعاله دی دغې خوا ته نه دی فعاله. هو دا د پیپونه شیان یې ټوله دغه کړي دي. نو هغلته دغه ځای کې مخامخ چیر دی ولاکه هغه خو برمه ده ډاکټر صاحب ټکټر نه ده. تا ته در معلومیږي شیرین چیرې دی. دا وینې ډاکټر صاحب دا انځر ورته کرلي دي پیپکاري یې ورته کړې ده. دا د بادامو درختې دي. سارا هم داسې موسم دی چې بیخي خزان دی. هر شي ته وګورې بیخي د زړه ورباندې وسوځي. او دې خوا د ډاکټر صاحب یو ډېره ښایسته کوچنۍ سپینه وزه را روانه. دې زه تاسو ته در ښکاره کړم. هغه د وینې کوچنۍ سپینه وزه ده داسې ذکرا ته ورولې. ذکرا دستي ورته وایي دا زه راسره بیدوم وایي زموږ سره دې په خونه کې بیده سي. یوه دانه پیشې درلودله داسې پر ګرانه و هغه ځینې ورکه سوه. چیرې دی ولاکه ډاکټر صاحب؟ شیرین خو موږ ته نه را معلومېږي. ته راس تر دا دیواله خوا ته به کېدای شي پیدا کړو. دي مالونه دي وجبه مالونه چې ډاکټر صاحب د سړي څه زغلي هم نه. کومه دانه ما در ښووله چې مال ښایسته ده دغه وښه چاغ هم ده و چاغ هم ده. داسې ټوله اخته دي. یو مخه دلته راته ولاړه ده یو مخ. و د هغه نرخ شیرین ته ور معلوم ده. دا بیا ډاکټر صاحب داسې کمباین رنګ ده وینې. دا لکه هغه ایفون 14 و ډیزاین ټیټانیم راځه. دا دې وینې دا مځکې وشان یې اړولي دي. بس موږ پکښې روان یو. نور مو نو شیرین هم در پیدا کړی دی په یو څه کم. دا څونه غټه شیله ده ډاکټر صاحب څنګه به په راوړو؟ ښه یا اوبه خو نسته کې. د شیرین وینې دا ټکټر یې رابار کړی دی. اوس ما او ډاکټر صاحب کېدای شي په دې ټکټر کې ورسره ولاړ شو. څنګه ډاکټر صاحب؟ یو دې خوا ته بل وزر پاته ده پر هغه به ما او تا کښېنو. صحیح ده. دا هغه د وینې داسې یې بار کړی دی شیرین ټکټر. اوس به ورسو موږ هم دا لارې ته ځان ورته برابروو. ډاکټر صاحب د دې خوا پر وزر زه کښېنم ته به دا خوا پر وزر کښېنې. دا پکې رااخیستی دی. ته به مخ ته کښېنم ډاکټر صاحب ته شاته کښېنه. ښه چفان ده کې شیرینه یا چې په کېدو را ووتو. ښه چې په کېدو ځای ختم کړي. هېڅ کېده صحیح سو. یخې دا اصلګله کاسې کمه ماده شي درځه کمربندونه مو تړلي دي.
وزر یې مات نه شي هغه فیضګل اکا نوی کلا ته راغلی وو بیا د دغه عکسونه به مو سره اخلو الحمدلله ورموږ د عکسو څه خوند راکوي نه او کاغذي عکسونه دا په پیکاپ کې راونیول هغه موږ نه پټېدو موږ عکسونه اخلو ده به حرکت پښتو نه ول ده زندان راته ټیټ کړو کار لکه سره شکمن ته سړی څه نه درته ویلي زندان راته ټیټ کړو شیرینه اوس په اواز کې سم شوی ده اوس یې کومک ته اچوې ښه تر اوسه په کومک کې وه دا د ټکټر کې سپارئ ډاکټر صاحب دا د ټکټر دی الله څنګه مبارک سره دی د بالا موږ هم را رسېدلي ښه موږ په ټکټر کې رالو ټیله مو راورسوله بس یې دوی خالي کوي دا ډاکټر صاحب پر دا وزر ناست لږ یې کالي خراب دغه یې راوړي دي او دلته اور هم بل دی ډاکټر صاحب وینې یو بالا کار ما د سره ستایي ده هغه بیا در واخلي بالا هلکان له دغه ګوره دغه مګاشن بیا ور واچوي لرګي مګاشن نه دي دغه سره